سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو اکثره ملګرو همدا غوښتنه وه چې تاسو که موږ ته په همدې اړه یوه ویډیو برابره کړئ چې څنګه له فیسبوک مسنجر څخه وایس میسیج ډاونلوډ کولی شو نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته په همدې اړه کمپلیټ طریقه ښیم په همدې اړه موږ ویډیو برابره کړې ده تاسو ویډیو تر پایه وګورئ نو انشاءالله همدا طریقه به زده کړئ راځو ویډیو لور ته نو زه ملګرو اوس راځم خپل فیسبوک مسنجر تاسو ته یو وایس میسیج ښایم هغه ته ډاونلوډ کوم تاسو ته زه ثبوت ښایم پوره په همدې ویډیو کې دلته په همدې یو ملګري باندې زه کلیک کوم مثال زما سره یو وایس میسیج کړی و دلته په همدې احمد ضیا باندې زه کلیک کوم دلته تاسو وینئ زه اوس همدغه کوم وایس چې دی همدغه اوپن کومه تاسو دلته وینئ همدغه وایس میسیج دی همدا اوس زه تاسو ته ډاونلوډ کوم زه اوس تاسو ته کمپلیټ طریقه ښیم تاسو ویډیو تر پایه وګورئ سټپ بای سټپ نو تاسو ملګرو راشئ خپل پلی سټور اکاونټ ته یو اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ کړئ او که هر کله تاسو په افغانستان کې اوسئ همدغه اپلیکیشن په افغانستان کې کار نه کوي په پلی سټور کې نو تاسو بیا له ګوګل څخه راډاونلوډ کړئ تاسو ته زه طریقه ښیم همدغه سنیپ ټوب تاسو وینئ همدا به تاسو له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ په نورو هیوادونو کې کار کوي لکه مثال امریکا دوبۍ سعودیه پاکستان کې هم کېدای شي کار وکړي خو فعلا په افغانستان کې پلی سټور کې کار نه کوي نو که هر کله تاسو په افغانستان کې یاست تاسو ته بیا هم طریقه ښیم په ګوګل کروم براوزر نه به تاسو کلیک کوئ همدغه به اوپن کوئ دلته به ولیکئ مثال سنیپ ټوب به ولیکئ دلته سنیپ ټوب زه دلته لیکمه همدغه نه زه دلته کلیک کوم تاسو دلته وینئ په همدې لومړي لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به دا اوس موږ ته دلته به تاسو ته همدا شانته یوه صفحه راشي ګوګل کروم به بیا کلیک کړئ دلته به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ که خامخا مثال د نورو ملکونو ملګرو لپاره هم همدا په پلی سټور کې نه اوپن کېږي هلته نه سرچ کېږي نو تاسو بیا همدغه طریقه وکاروئ که څوک په امریکا کې مثال څوک په سعودیه کې په ترکیه کې وي یا اسټرالیا کې همدې طریقې څخه استفاده وکړئ یا نورو ملکونو کې نو زه هر کله چې دغه تاسو سره ډاونلوډ کړئ ملګرو نو تاسو به راشئ هم همدغه اپلیکیشن ته په همدې به کلیک وکړئ او په همدې کې به خپل فیسبوک اکاونټ لوګین کړئ مثال چې هر څه باندې تاسو جوړ کړئ خپل فیسبوک اکاونټ دلته به تاسو بیا په همدې سکیپ باندې کلیک کړئ که کله ور یو نوي اعلانات درته رادرومي دلته به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ لوګین کړئ په همدې که په موبایل نمبر مې جوړ که پیپال مې وبخښئ که په ایمیل مې جوړ کړی وي خو ما مخکې له مخکې په همدې کې خپل فیسبوک اکاونټ لګین کړی دی مثال داخل کړی دی دلته بیا تاسو په همدې مسنجر باندې کلیک وکړئ هر کله چې همدې اپلیکیشن ته داخل شئ او دلته زه راځم په همدې مسنجر کلیک کوم تاسو وینئ هماغه احمد ضیا زموږ مسنجر دلته اوپن شو په همدې کلیک کوم هغه میسیج زه اوس راډاونلوډ کوم دلته په همدې احمد ضیا باندې کلیک کوم دلته په همدې وایس میسیج باندې کلیک کوم تاسو وینئ همدغه میسیج پلی شو چې کوم موږ په عادي مسنجر کې هلته پلی کړی و دلته زه دغه سټک کوم دلته به تاسو فقط په همدې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ هر کله چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو تاسو ته یوه همدغه شانته صفحه راځي دلته په د MP4 وینئ په همدې به کلیک کړئ دلته به تاسو همدا کلوز بټن ووهئ دلته به تاسو پاس لاړ شئ تاسو وینئ دلته په همدې ډاونلوډ نشان به کلیک کړئ دلته به ستاسو بیا یو ځل په همدې ځای نه کلیک حتما کوئ دلته یو پلیر ستاسو نه غواړي که هغه پلیر ستاسو سره نه وي تاسو ډاونلوډ کول ستاسو نه غواړي خو خیر بیا هم مشکل نشته دلته کلیک کوم په همدې فیسبوک نه تاسو وینئ همدغه کوم د پروفایل تصویر چې دی هغه هم دلته راغلی چې د کوم ملګري له مسنجر څخه تاسو هغه وایس میسیج ډاونلوډ کول غواړئ همدلته به یو ځل کلیک وکړئ زه دلته کلیک کوم زه پلی سټور ته بېتلم همدا پلیر ته خو زه نه غواړم چې دا پلیر ډاونلوډ کړم کار کړي تاسو وینئ حتما لارک پلیر همدا چې تاسو ډاونلوډ کړئ بیا همدا میسیج تاسو ته نه درکوي دلته همدا اوس د ډاونلوډینګ روان دی لږ انتظار پاتې کېږو تاسو وینئ همدغه اوس ډاونلوډ شو دلته به تاسو همدې کینسل باندې کلیک وکړئ هر کله چې په همدې کلیک وکړو له همدې څخه به نوره بهر شئ دې څخه به بهر شئ دلته به د بیک بټن ووهئ همدا اپلیکیشن به نوره کلوز کړئ دا به بند کړئ
اوس به راشئ مثال په خپل موبایل کې فایل منیجر ته که ستاسو موبایل هواوي وي سمسونګ وي یا آیفون وي په همدې به کلیک وکئ. دلته به په سټوریج کلیک وکئ. سټوریج نه بعد به تاسو دلته سنیپ ټوب په نوم فولډر چې دی مثال هغه ولټوئ. کوم اپلیکیشن چې ستاسو به کوم نوم وي هماغه فولډر به دلته په همدې لیست کې ولټوئ. زه هماغه فولډر دلته لټوم او په هماغه بیا کلیک کوم. تاسو دلته وینئ همدغه سنیپ ټوب په نوم په همدې به کلیک وکئ. دلته بیا تاسو ملګرو په ډاونلوډ باندې کلیک وکئ او دلته بیا په همدې فولډر کلیک وکئ. دلته تاسو وینئ زموږ کوم وایس میسیج چې دی همدغه ډاونلوډ شوی دی. 40 دقیقې مخته همدغه ډاونلوډ دی. دلته وخت هم درته لیکي چې په همدومره وخت مخکې همدا ډاونلوډ شوی دی. نو زه اوس راځم مثال په همدې وایس میسیج باندې کلیپ باندې زه کلیک کوم. اوس په همدغه پلی شي. همدغه پلی شو. نو په همدې طریقه تاسو ګرانو دوستانو ملګرو کولی شئ چې هر ډول وایس میسیج وغواړئ مثال له فیسبوک مسنجر څخه یې را ډاونلوډ کولی شئ. ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې طریقې څخه برخمن شي. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي چینل هم درسره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت.